شه عثمان هغه ته د بېلمانځه سړي کیسه راته وکړه. د بېلمانځه سړي کیسه درته وکړه؟ هغه ته دا راته وکړه. یاره هغه ډېره د خوند کیسه ده. یو سړی لمونځ یې نه کوي، ټکي لمونځ یې نه وجدا. نو ورځ کور ته ناست دی، د جمعې ورځ ده، پخوا انګېټۍ وې د منډوانو نو یو غټه چنکه پر پرته ده، پر د انګېټۍ باندې یخ دی، د چنکه اوبه راایشي. کور والا وله راغله سړی ورشه د جمعې لمونځ وکړه. دا د کور پریشاني یعنې دا چینیان هم سره ناجوړه دي. که چېرې که تا دا لمونځ وکړي، که دا پریشاني دا ناجوړۍ خدای سره ټولې کوي. ده سر نه بله ګرځوي وروره، بله بله خبر ته راواوښتې کور والا د باندې خوا بیا وله راغله. سړی ولاړ شه د خدای وبېرېږه، دا د جمعې لمونځ وکړه. ته ورشه نن لمونځ وکړه، چې ته راسې زه به دی شی درله پوخ کړمه چې تا به په ګرد ژوند نه وي خوړل. ده سوچ وکړي چې دا کوم شی دی چې ما په ګرد ژوند نه دی خوړل. ته راسه اوبه واخله، لمونځ دې خدای نه وکړي د باندې دغه یې ووځه. او اوبه یې واخیسته د باندې ووتې. پخوا په دا کوټو کې دومره سروي وو، بس راغی و دا ته را پټ پټ ورته کتل. دې به جارو مارو ولي بټې نارې کړو، زغته کړه سړی د ماجد ته خوا راسي، تا به شی نه وي ونه پخ کړی، راسئ دوې هګۍ به ونه پخې کړو. هلته به یې د هغه لاندې ونه کښېږدو. دې هګۍ پخې کړلې، مالګې ورسره کښېښوله، د راګوګ لاندې یې کښېښوله، بسترې چولې. ده خو نو ګرده ولیدلو، بس هغه خوا راغلی کښېناستو. ښځې هغه ورته زغته کړه، خو سترګې مې پرېږدل وږي سته، چشت پخ کړي. ښځه وله راغله، لمونځ دې وکړئ؟ ده ورته وویل لمونځ هغه ورته واقع تا لمونځ کړی دی، دا راته ووایه ما چش پخ کړی دی. ده ورته ویل هسې راواخله، بس دماغ مه راخراب کوه. هغه ویل یا تا لمونځ نه دی کړی، چې تا لمونځ کړی دا شی به تا در معلومېدلی چې ما چش پخ کړی. ده ویل بس دې ډېرې خبرې مه کوه، دوې هګۍ دې وایشولې، مالګې دې واچول، راګوګ لاندې کښېږده. بس هغه ښځه حیرانه شوه، هغه هګۍ راواخیستې ویې خوړله. ښځه ووته کله وایي زما سړي خو لمونځ وکړئ پټ یې معلوموي، زما سړی خپیر شو. ای ښځې ویې ته ویل، بلې ته ویل، بلې ته ویل، بلې ته ویل. د کلي د ملک پورې کیسه ورسېده. کلي ملک له چې دا کیسه ورسېدله، یو څو ورځې بعد په دا کلي کې غلا وشوه. ملک صاحب ورته سړي ته ویل ورشه هغه پیر راولې، دا پټ یې معلوموي، دا د ما پرې راوله. دی چې ورسېدې باچا ورته ویلې فلاني کور کې غلا سوې ده، ته پټ یې معلوموې، ورشه پال واچوه، دا دوه کسان دا درې کسان دي که څلور کسان دي، دا معلوم کړه در سهاره بیا ما ته راوښه. دی چې کور ته راغی وروره څه کومې خوامې د هګۍ ور وښولې، ځان یې عذاب ته واچو. دی په دا سوچو کې د غله خبر شوي دي چې په دا کلي کې یو پیر دی پټ یې معلوموي. دی لږ دا باچا صاحب ته ور وښیي، باچا صاحب د ملک صاحب ته، ملک صاحب مې بېعزته نه کړي، کرار ور راغلي، د دروازه یې وټکوله ده چې بهی هغه دغه پټ چې ته معلوموي هغه ته یې پیر. هغه ورته ووځه ول زموږ پر عزت پرده راواچوه، فلاني کور کې غلا موږ کړې ده. خدای قرآن ته وګوره، دغه سامان واخله، د ملک صاحب یې وروړه، هغه بیا هغه کور ته ورکړي چې هر چا څه ما غلا کړې ده، موږ مو ورښیه د خدای دپاره. هغه ورته ټیک دی، بس ځئ ولاړ سه. ده دا سامان راوړي ملک صاحب ته ورکړي، هغه بیخي شناخته غله و، بیخي بیا مشتي په ژوند ستۍ کې نه راغلي، دا ورن معاف کړه. ملک صاحب چې دا سامان وکړي، دا خو واقع چې پیر دی و. په دا مابین کې د اختر لمونځ راغی، د عیدګاه لمونځ راغی. اسان یې لمونځونه وکړو. ملک صاحب ورته ویلي ول د عیدګاه لمونځ به پیر صاحب راکوي، مولوي صاحب ته ویل. هلکوان یې ور واستول، ورشه پیر صاحب ته کپړې مپړې بدلې که راسه ماجد دلته درغ نه دی ورته کړي چې د موږ به د عیدګاه لمونځ راکوي. دا دې وروره دله چې راغله ول ملک صاحب غوښتی چې کپړې مپړې بدلې که نیم بجو له راسه. ده به کپړې مپړې بدله کړي ماجد ته چې ورغلی وروره دی ګرده ولاړ دی. ملک صاحب دی درته غوږه ونیول مخکې ول د اختر لمونځ راکړه. ده ساده لمونځ نه و زده، نو رنګین یې د کومې خوا یې زده و. د شاوخوا وکتل، د منډې لاره هم نه وه چې وایي خدای و څه راوځو، و څه چم کړې. یوه پیسه یې راپورته کړه، دا بله پیسه یې راپورته کړه، مخې راولي دا سړی دې شوټ راواوښتی منډه. وروره پیر صاحب چې منډه کوی، سړی هم چې منډه کوي چې باید څه کیسه ده. دی چې دا ماجد ووتی، هلته د ماجد چت راولوېدی. پیر ملک صاحب سوچ وکړي، وروی دا خو واقع چې پیر دی، دا څه اوس موږ ګرده دننه ولاړ وو، خو دا ماجد ګرده دغ کېدی، ګرده شیطان کېدلو ده دا ماجد ته.
ملک صاحب اعلان وکړي اوس زما ملکي ده ته ورپاته ده د دې بعده دا پیر صاحب د دا کلي ملک هم دی د دې کلي خان هم دی د دې کلي فیصلې به دا سړی کوي زه د دې کلي که د دا ملکۍ قابله نه یم هدی چې کور ته راغلی مینه ورته وایي ته ورته وګوره سړی تا ته ما د یوه لمانځه وویل ته ولاړې لمونځ دې وکړي نن دا ملکي و دغه ګرده تا ته درملاو دا د یوه لمانځه دی برکت دی ورته ویل ښځې هغه ورته لا ویل دا د لمانځه برکت نه دی دا د هغه سروې برکت